موږ خپل حق پاره आवाज نه چی کړای دغسې ظلم او جبر بر سره کیږي چې څرنګه نن موږ د پی ټی آی رهنما عباد فاروق بای دا بچای وفات دې څه جرم کړی و دې پلار هیڅ جرم یې نسته صرف او صرف دا جرم یې ده چې دی عمران خان سره ولاړ ده نو چې عمران خان سره څوک ولاړي بیا په هغه باندې دوره ظلم او جبر کیږي او موږ به اوس حقیقي ازادي طرف ته قدم اخلو بیدار سو دا پیغام هر ملګري ته ورسو دا پیغام هر کور ته ورسو چې موږ خپل حقیقي ازادي پاره قدم واخلو او خپل لیډر پاره هم قدم واخلو او د ملک چې چوره دا ظلم شوري دا جبر شوري دا په دې ملک چې دا چوره مهنګایي ده نن غریب سړی چې دا هغه زندگی تیرول چوره مشکل دي نو تاسو موږ ټولو ته پکار دي چې موږ आवाज شکو یو پر امن احتجاج وکړو چې موږ دا ظلم دا جبر دا بربریت نورا نسو برداشت کولای او موږ حقیقي ازادي غواړو او چې چوره پورې موږ आवाज نه چی کړای په دې ملک چې الیکشن نه ایسلای چې کوم د الیکشن ټایم د پیګه باندې چې چوره پورې په دې ملک چې الیکشن نه ایسلای دوره پورې په دې ملک چې معاشي سټیبلیټی نه راځي نو ضروری ده چې په ټایم باندې الیکشن وسی بسم الله الرحمن الرحیم زین شاهد الله تاسو ګورئ ما یوټیوب چینل زنن د پاکستان تحریک انصاف ملګرو سره او د پاکستان عوامو سره مخاطب یم ملګرو چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې 9 مئی راسه پاکستان تحریک انصاف خلاف یو کریک ډاون شوری ده پاکستان تحریک انصاف کم و بیش 10,000 15,000 ورکرز چې دي په جیلو چې دي پاکستان تحریک انصاف سینئر رهنما چې دي په جیلو چې دي آی نیولې دي پاکستان تحریک انصاف تر ننه پورې ټول پر امن احتجاجونه کړي پر امن جلسې کړي پر امن جلوسونه کړي ملګرو څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د موږ پاکستان تحریک انصاف رهنما پی پی 149 پی ټی آی رهنما عباد فاروق صاحب په جیل چې ده چې کله راسه د نیولای ده یده یو وړوکی بچای وو امار فاروق هغه د صدمې نه چې ده ډېر سخت بیمار سلی وو ذهني ټارچر سلی وو هغه ته ډېر دوک رسېدلی وو چې هغه په وجه باندې د دماغي توازن چې ده هغه خراب سو او ډېر سخت بیمار وو نو تکلیف په د باندې تیرېدو پلار یې په جیل کې ده हेलो अमार हेलो शहवार बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे आपके पापा इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ मिलकर इसलिए परेशान नहीं होना मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊंगा बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना ठीक है मामा को भी तंग नहीं करना और दादी अम्मा को भी तंग नहीं करना ठीक है मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगा बेटा लव यू अब जेल کې دا بچای بیمار وو چې هغه بچای نن وفات شو دا چوره د دوک خبره ده چوره د افسوس خبره ده او د موږ قوم ته ایز قوم دا موږ پاره چوره یو د شرم مقام ده عمران خان خلاف عدم اعتماد پیش کولو پاره جواز به جوړېده مهنګایي ده په پاکستان چې چوره مهنګایي ولله په یو وخت باندې آټه چې ولله وړه چې کوم لل په 1200 روپۍ باندې تروډه ولله چې نن 3000 نه په 3,500 روپۍ باندې ملاو کېږي چینی چې دا په یو ټیم باندې په 70 روپۍ کیلو وا نن 200-220 پورې تللی وه دغسې ډالر په 178 باندې و عمران خان صاحب حکومت چې نن 300 پلس چې چلیږي نو دا یو بهانه ولله اصل چې سایفر چې تاسې په هغه باندې ښه خبر یو اوس د سایفر کیس هم شوري ده خو سایفر کیس سے هم هر رواج چې کله د عمران خان صاحب تاریخي نو هغه ډیلی کولو کوشش کوي هر رواج ډیلی کوي او یو هفته ټیم پسې ورکوي نن بیا سایفر کیس سے حکومت ته یو هفته چې دا ټایم ورکړی ده چې هغه به بیا نیکسټ ویک چې کېږي عمران خان ټول کیسونه چې دي هغه د ډیلی کولو کوشش کوي ځکه چې په یوه کیس سے هم دوره دم نسته ده چې په هغه چې دی گرفتار کړي خو صرف او صرف کمپرومایز کولو لپاره د باندې دا جبر شوري ده دا ظلم شوري ده چې د کیسونه د التوا شکار دي او التوا کوي ډیلی کوي چې څرنګه یې خو چې دی موږ کمپرومایز کړو خو عمران خان صاحب نن په جیل چې ده چا پاره د پاکستانی قوم پاره تاسې موږ پاره په جیل چې ده د خپل څه شی دي نه د پیسو کمی ستا نه بل داسې چیز دی دې شیانو نه بالاتر لګیا ده دا شیانې بالکل
د په سوچ نه دي د په مایند نه دي چې زه د پیسې وګټم زه د میلان جوړ کړم زه د کاروبار وکړم دی په خپله چې په یو شرټ باندې ساين وکړي په یو بیټ باندې ساين وکړي په هغه باندې هغه یو شرټ یو بیټ په کروڑونو روپو باندې خرچېږي نو دی صرف کنن لګیا ده تاسې مشپاره سیاست نه بغیر د عوامو پاره چې کوم شوکت خان هم هاسپیټلز جوړ کړل اول په لاهور چې بیا په پېښور چې اوس په کراچۍ چې ټولو نه لارجسټ هاسپیټل جوړ کړل تا دغسې نمل یونیورسټۍ جوړه کړې ده نو دی صرف او صرف موږ پاره وتلی دا موږ پاره لګیا ده اوس موږ پاره دی جیل ته لاړی خو نن تقریبا دا 45 دن چې دي دا پوره کېږي دی په جیل چې ده او موږ قوم موږ عوام دغسې ناست یو نو موږ به خپل لیډر پاره هم آواز سیګو او خپل ملک پاره به هم آواز سیګو او مهنګایي خلاف به هم آواز سیګو نو موږ ته پکار دي چې پاکستانی عوام پاکستانای قوم اوس روزي داسې لیډر صدیو بعد ملاو کېږي صدیو بعد به داسې لیډر بیا موږ ته ملاو کېږي نن چې موږ د پاره آواز نه کوچیک جان پاره آواز نه کوچیک دا موږ جان پاره آواز سیګول دي دته خو د هیڅ ضرورت نشته دی خو یو کمفرټیبل لایف تیرولی سي باره لژلو کوشش په د باندې کېږي چې له ملک باره ولژو خدای نه درومي چې شپاره تم ده پاکستانی قوم پاره پاکستانی عوامو پاره چې دلته په پاکستان چې صحیح حقیقي ازادي میلاو سي د خلکو ته حقیقي جمهوریت دلته راشي تاسې ته ښه معلومه ده چې دا برای نام جمهوریت دلته که پرایم منسټر ناسي بغیر د اختیاراتو ناسي دلته که نگران سیټ اپ جوړیږي یا تاسې ګورو نن په نگران سیټ اپ چا جوړ کو او په هغه چې چوک ناستی په صوبو چې په مرکز سے نو موږ ته دا اوس پکار دی عوامو ته پاکستانی قوم ته پاکستانی عوامو ته دا پکار دی خاص کار پاکستان تحریک انصاف ورکرو ته خو دا صرف د پاکستان تحریک انصاف ورکرو ذمہواری هم نه ده موږ به خپل جان پاره بچیږو اواز بچیږو دا مهنګایي چې د کوم نن په دې ملک چې دا ملک چا وخوړ تاسې ټولو موږ ته پته ده چې دا ملک چا وخوړه چرنګ یې وخواړه نو موږ به دا روج پر وج غریب به دغسې غریبېږي او ودان امیر به دغسې روج پر وج امیر کېږي نه موږ به چې کېږو دې خلاف به موږ اواز سیږو پسه به موږ ته حقیقي ازادي میلاو کېږي نو ټول قوم تیاري وکړو چې ووځو او خپل حق پاره اواز سیکو چوره پورې موږ خپل حق پاره اواز نه یې چې کړی دغسې ظلم او جبر بر سره کېږي چې څرنګه نن موږ د پی ټی آی رهنما عباد فاروق بھائی دا بچای وفات دې څه جرم کړی و دې پلار هېڅ جرم یې نسته صرف او صرف دا جرم یې ده چې دی عمران خان سره ولاړ ده نو چې عمران خان سره چوک ولاړي بیا په هغه باندې دوره ظلم او جبر کېږي چې هغه بچای ذهني ټارچر له وجې ماشوم بچای چې دا آنن وفات سه دا جبر دا ظلم دې خلاف په موږ اواز سیکو او موږ به اوس حقیقي ازادي طرف ته قدم اخلو بیدار سو دا پیغام هر ملګری ته ورسو دا پیغام هر کور ته ورسو چې موږ خپل حقیقي ازادي پاره قدم واخلو او خپل لیډر پاره هم قدم واخلو او د ملک چې چوره دا ظلم شوري دا جبر شوري دا په دې ملک چې دا چوره مهنګایي ده نن غریب سړی چې دا هغه زندگی تیرول چوره مشکل دي نو تاسې موږ ټولو ته پکار دي چې موږ اواز سیکو یو پرامن احتجاج وکړو چې موږ دا ظلم دا جبر دا بربریت نورا نسو برداشت کولای او موږ حقیقي ازادي غواړو او چې چوره پورې موږ اواز نه چې کړای په دې ملک چې الیکشن نه ایسلای چې کوم د الیکشن ټایم د په هغه باندې چې چوره پورې په دې ملک چې الیکشن نه ایسلای دوره پورې په دې ملک چې معاشي سټیبیلیټي نه راځي نو ضروری ده چې په ټایم باندې الیکشن وسی چې چا ګورنمنت راځي موږ دا نه وایو چې په پاکستان تحریک انصاف ګورنمنت په پدې چې برادرومي صاف او شفاف الیکشن دی وسی او په خپل ټایم باندې دی وسی بیا چې چا ګورنمنت راځي چې دا ملک چې دا استحکام طرف ته لاړ سي دا مستحکم سي د معاشي سټیبیلیټي راشي نو دې پاره به موږ قدم اخلو پاکستانی قوم ته ټولو ته پکار دي چې روزي او موږ د شاف شفاف الیکشن اواز سیکو خپل لیډر پاره د انصاف اواز سیکو او چې چوره دا ظلم جبر شوري دا د خلاف موږ اواز سیکو او خپل حقیقي ازادي پاره موږ اواز سیکو موږ ته حقیقي ازادي میلاو سي نو ان شاء الله په دې ملک چې به بهتري راځي په دې چې به ان شاء الله سټیبیلیټي راځي ډیره مهرباني شکریا والسلام